د مشاعرې په دې برخه کې بلنه ورکوم عبدالستار رایاب صاحب ته چې راشي زموږ سره خپل څه شریک رایاب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر برکت شاه کاکړ صاحب، فیض احمد شهزاد صاحب، هدي مجرو صاحب، راغلو مېلمنو او ټولو شاعرانو، ستاسو د ټولو په اجازه ډېر فخر کوم او ویاړم چې نن دلته له موږ سره یو داسې پوهان لکه شهزاد صاحب او برکت شاه کاکړ صاحب او دا نور ملګري د موږ سره ناست دي او د دې NGO دا کوم سایټي چې ده دا خلکو چې نن یو ځای ته موږ سره راغونډ کړي او یو ځای ناست یو، موږ د پښین شاعران او څه د ازادۍ شاعران سره راغلي یو، دا ډېر او د فخر او د ویاړ مقام دی او د دوی ډېره مننه کوم. لومړی و شهزاد صاحب او برکت شاه کاکړ صاحب ته یو شعر لیکوم. وایي زما استاد ترمن کیسه وه بیخي زیاته، زما استاد ترمنځ کیسه وه بیخي زیاته، 2 قدمه فاصله وه بیخي زیاته، او څه وه بیخي زیاته، 2 قدمه فاصله وه بیخي زیاته، حال دې نه راځي بیخي د ډېره وخته، حال دې نه راځي بیخي د ډېره وخته، د رویبار دې بنده خوله وه بیخي زیاته. مننه. اوس یو شعر دغه کومه. لومړی خو موږ بیخي په دا ترحال کې په چټکتیا سره خبر سو چې موږ به شاید نه به خپله کتابچه کتلی سو او نه څه د امن په حواله باندې یو شعر جوړولی سو، او کوم ملګرو چې د امن په حواله جوړ کړی دی ویاړم په هغو باندې چې ډېر ښه شعر یې ویلی دی. او زه به هم لږ له دغه څخه راشوسم. وایي د شنه خیال او د ټکري خبرې پرېږده، د شنه خال او د ټکري خبرې پرېږده، د سرو لبو اننګي خبرې پرېږده، او ته اوس هم یې د سپوږمۍ او د لمر په تمه، ته اوس هم یې د سپوږمۍ او د لمر په تمه، د بې امنو د سیالي خبرې پرېږده. وایي له اسمانه ادب کښته راشه، له اسمانه ادب کښته راشه وکړه، یعنې تابه ده باید چې موږ تشبیه د سپوږمۍ او د لمر او د خال او د دې نه کوو، حالات بدل دي. له اسمانه ادب کښته راشه وکړه، نور له ذهنه دا خیالي خبرې پرېږده، له اسمانه ادب کښته راشه وکړه، نور له ذهنه دا خیالي خبرې پرېږده. وایي خلک څه کوي او موږ په څه اخته یو، خلک څه کوي او موږ په څه اخته یو، مړه دا د تربګلوي خبرې پرېږده. مننه. وایي خلک څه کوي او موږ په څه اخته یو، مړه دا د تربګلوي خبرې پرېږده. شهزاد صاحب وایي سر بایله خو سنګر مه بایله پښتونه، سر بایله خو سنګر مه بایله پښتونه، او تور غلیم ته ځای خالي خبرې پرېږده. وایي سر بایله خو سنګر مه بایله پښتونه، تور غلیم ته ځای خالي خبرې پرېږده. او مجرو صاحب وایي له سیالانو سره سیال اوسه زړګیه، له سیالانو سره سیال اوسه زړګیه، مړه دا د ناسیالي خبرې پرېږده. او د پازیب د شرنګېدو دور اوس نه دی، د پازیب د شرنګېدو دور اوس نه دی، نور په خیال کې د بنګړي خبرې پرېږده. او په اوس وخت کې مزاحمت کول پکار دی، په اوس وخت کې مزاحمت کول پکار دی، په راحت د زندګي خبرې پرېږده. مننه. په اوس وخت کې مزاحمت کول پکار دی، په راحت کې زندګي خبرې پرېږده. او وایي لاس وچاته په سوال منې سرحیابه، لاس وچاته په سوال منې سرحیابه،
بس ته نور د فقیري خبرې پرېږده. ډېره مننه. وایي لاس و چاته په سوال مه نیسه رحیابه، بس ته نور د فقیري خبرې پرېږده. د اورېدو مو یو جهان مننه. کور د ودان آباد اوسئ. دا و قدرمن رحیاب